د خوست د ګربز ولسوالۍ اړونده د پلي کوټکي کلي یو تنځایي اوسیدونکي خپله شخصي ځمکه د نجونو دیني مدرسې ته وقف کړه. یاده ځمکه شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ ارزښت لري چې پکې د سیمې 600 کورنیو نجونې به پکې زده کړې کوي. دا به ځکه ځانګړې کړه ځکه مې ورکړه چې په دې کې اندازه 1500 کرا خلک دي. په دا کې د جلکۍ مدرسه نه وه. دا ضرورت و د ضرورت په وجه دغه دا ورته وقف کړ چې موږ ته بخیر رسېږي د قیامته پورې د خدای جل جلاله دپاره مې دا ورته وقف کړه. الله پاک د سبب د دخول د جنت ورته وګرځوي. بل لوري ته دیني عالمان یادګام ستایي، خو په ورته وخت کې په شتمنو او سوداګرو باندې غږ کوي چې دې ته ورته د مدرسو، مکتبونو او روغتونونو په جوړولو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. ثانیاً بیا ټول مسلمان ورینه که په هیواد کې دننه دي او که بهر دي، ځکه چې الله مو یو ده او پیغمبر مو هم یو ده، دین مو هم یو ده. دې ټولې نه موږ دا غوښتنه ده چې دوی په دغه دیني مرکز دې په جوړولو کې، په ابادولو کې موږ سره هر قسم همکاري وکړي. چا چې د یوې دیني مدرسې بنسټ او بنیاد کښیاست، دغې په سبب باندې الله تعالی د ده پوره جنت ته یوه لار ورتېره کړو. نو په دې نه عظیم لوی احسان چې دنیا کې لږ غوندې مځکه یو سړی وقف کو، دا سبب ګرځېږي د جنت د هغې لارې. دا بل نشته د انسان دپاره، د مسلمان دپاره. دا په خوست کې لومړی ځل نه ده چې یو ځایي اوسیدونکی خپل شخصي ملکیت یوې دیني مدرسې ته ځانګړی کوي، بلکې د خوست په نورو ولسوالیو کې هم د ځایي اوسیدونکو له لوري شخصي ځمکې ټولګټو ځایونو ته وقف کړي دي.